محترم حقاني ورور پوښتنه کوي که د یو چا ګزاره کیږي خو قرضدار وي، اوس وده ته دا جایز ده چې یو دنیاداره شخص ته ووایي چې ته خپل د مال زکات و ماته راکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمه دوه مسلې دي. دا دواړې مسلې ظاهري ټکر سره لري. موږ بل ځای تفصیل کړی دي ځکه دا د ریډو مسلې دي، نو موږ ډېر اجمال وایو. یوه دغه دی چې وایي ملا ته زکات روا دی او یا طالب ته زکات روا دی که څه غني وي. دغه خبره در مختار را نقل کړې ده په 55 صفحه کې دوهم ټوک پر داموش باندې. دا سخته غلطه ده، سخته غلطه. په صریح قرآن کې او په صریح حدیثو کې هغه چې سړی غنا ولري بس دا مطلق فرق نه دی کړی چې عالم وي، مدرس عالم وي که متعلم وي که هر څوک فرق نه دی ورکړی. چې نه دی ورکړی نو صحیح خبره دا ده چې عالم ته هم هغه زکات تر غنا وروسته باندې نه دی جایز. لیکن د عالم د مدرس عالم او دغه رقم دغه طالب چې هغه وساستېږي د دوی د عامو هغه انسانانو سره فرق شته. نو عام انسان چې د غرمې او د ماښام خوراک لري سوال ورته حرام دی، ورته حرام. او طالب یا مدرس عالم ته سوال هغه جایز دی تر هغه وخت چې دی غني کېږي. نو ګران محترم عام د سوال نه چې دی په کوڅو ګرځي، په روشتانو ګرځي، دغسې چې یو چا ته ووایي لکه تا چې پوښتنه کړې یو تجار خان مشر ته ووایي چې زه مسکین یم 2 روپۍ راکړه. خو دا خبرو ته چې دې پام وي که دغه سړی هغه څوک دی هغه غني دی، که دا سړی طالب دی یا ملا دی، نو هغه ته دغه سوال روا دی چې یو چا ته ووایي چې پر ما باندې فور باندې دی، زه قرضدار یم، زه پوره وړی یم، نو زما د پور غاړه راوباسه. او که چیرې ملا و دغه نه و، مدرس عالم نه و، مدرس او طالب نه و، نو عام سړی و. عام سړی که د خپل نفقه دی ورکړي هغه په دغه پور کې دا نفقه ټولې چې د پور غاړه یې وځي باره دی مسکین کېږي. نو بیا چې د ماښام د ماخستن نفقه ولري بالابود ورته حرام دی چې دی کوي. او که هغه ورځې دپاره چې د ماښام د غرمې نفقه مې باره سوال وکړي پروا نه کوي، نو دغه تر غنا سوال کولی شي مدرس عالم او طالب. او دغه عام سړی هغه د یوه غرمه او د یو ماښام د ډوډۍ پیدا کول دپاره سوال کولی شي. بالا نور حرام دی. دا ټول 55 صفحه شامله دي. مختار دوم ټوک دا چپلاس دا موږ په ډېر تفصیل بل ځای ویلې ده، خو دغه قدر بس د فرق کافي ده. والله سبحانه